غیر قانوني کار ما نه دی کړی، خپلو بچو له مې مزدوري کړې ده، دا زما ګناه ده. که پردی السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د بوم بوم پري په باره کې دی. نو تاسو د دې دا خبره واورېدلې وای چې دی نو ما څه غیر قانوني کار مې نه دی کړی او زه د خپل بچو دپاره مزدوري کوم، محنت مزدوري کوم، هغه ګټه ده. نو دا خبره صحیح ده، دی غیر قانوني کار نه دی کړی خو غیر شرعي کار خو دی که نه. او آیا دا وګورئ دوستانو، تاسو د ښه پته ده زموږ چې دی نو دین اسلام زموږ مذهب د دې چیز اجازت نه ورکوي. نو بله خبره دا ده د دې ویډیوز اکثر ما په ټیک ټاک باندې کتلي دي، په فیسبوک باندې، په سوشل میډیا باندې ګورم. نو دونه چې دی نو د دې ویډیو هم غلطې نه دي او پاتې شوه د دې هغه ډانسونه هغه ویډیو هغه ما صحیح کړ نو هغه غلطې دي. نو مجبور هم ډېر چې دی نو بد شی دی. نو سپیشل دې ټایم کې دا چې کوم حالات دي زموږ د ملک روان دي، ګرانه ګراني ده او په دې کې بیا ماشومان پالنه چې دی نو ډېر ګران کار دی. نو الله پاک دې په دې باندې ما خپل رحم و کرم وکړي. د دې هغه ډانسونه هغه ویډیو ما صحیح کړو. نو انسان دی خامخا چې دی نو داسې ویډیوز به ګوري نو خامخا به زړه به پرې خفه کېږي، ولې چې یو ښځه ذات داسې ډانسونه کوي او بیا زموږ په معاشرې کې خو دا شی چې دی نو ښه نه ګڼي. نو بله خبره دې دا کړې ده چې زه خپل بچو دپاره مزدوري کوم. نو مزدوري کې څه شرم نشته، انسان کوي خپل مزدوري، خو مزدوري دې داسې وي چې کومه کې درته بل کس داسې نشي ویلی، داسې خبره درته ونه کړي آیا ته دا غلط کار ولې کوي. نو مزدوري کول څه ګناه نه ده، خو مزدوري داسې وي چې کوم چې دی نو زموږ شرعي طریقې باندې جایز وي، زموږ دین اسلام کې هغه مزدوري جایز وي. نو داسې نه ده چې دی نو بچه ماشومان پاللو دپاره ورکوړي بچي دي هغه پاللو دپاره نو غلط حرکت وکړي یا غلط کارونه وکړي نو دا هم چې دی نو ناجایز ده. نو بس دوستانو زما دا میسج دی، دا پیغام دی، دی بوم بوم پري ده. نوم یې پته نشته څه ده، خو بس چې څه نوم یې خلک دی بوم بوم ده وکړه ډوم ډوم ده چې څه یې مرضي ده. نو دې ته زما دا میسج دی، دا پیغام دی، آیا چې کم کار کې داسې کار کوه چې سبا د پتا باندې بل څوک ګوتې اوچتې نه کړي، داسې غیر شرعي کارونه کې چې کوم کې زموږ دین اسلام اجازت نه ورکوي، هغه کارونه کې د شرعي طریقې باندې جایز کار وي هغه کار کوه. نو مزدوري کې چې دی نو ګناه نه ده. بس دوستانو دا میسج دا پیغام و. که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.